په منډو نه ملويږي دا خبره صحیح غلط ها صحیح زرد بالدليل پیش کوه چې ځان نه نیم لګیا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله يسوق شي دنيا وړي وګورئ کېده من كان يريد العاجلة سوق شي دنيا وړي الله ویلو یې ولا ورک ها لا لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد یو سړی ډېرې منډې په دنیا پسې وایي الله وایي څومره چې زه غواړم او د چا دپاره چې غواړم صرف یې هغه له ورکوم بس دنیا ګوره په دې منډو نه میلاوېږي ځان مه لیونی کوئ دومره خپې لاس وهه چې انسان یو اسباب ولټوي او چې دین ته پې نقصان ونه رسي ها دا خو د دنیا حال دی چې تقدیر کی چې سړي کله شي دا میلاویږي لمن نشاء ما نشاء لمن نريد د چا دپاره چې وړو چې څومره وغواړو یالله نو آخرت هم داسې دی مونږ خو ډډې لګولي دي مولوي صاحب دوا کوه دوا کوو چې الله مونږ وبخي دا درخواستونه مونږ سره هم ډېر خلک دا چې میلاو شي دا سړي دا درخواست نو ته ورته ووایه ګوره مزدوري ولې کوې ولې دې پردي ملک ته راغلی مسافرین وایي بغیر د لاس پوالونه کار کېږي نو دا قانون ته د آخرت په باره کې ولې نه استعمالوي چې بغیر لاس پوالونه کار کېږي نو د آخرت بیا قانون ته وګوره آخرت هغه جدا دی ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله یو چا چې د آخرت دپاره منډه ووله او کوشش وکړو مؤمنو هغه پوره بدله ورته میلاویږي د آخرت هغه کې دا نشته چې څومره الله ووړي او چا دپاره ووړي نه چې محنت دې وکړو او مؤمن وي عقیده دې برابر وه په طریقه د پیغمبر دې عمل وکړو ګرنټي ده د الله د طرف نه چې تا ته بدله میلاویږي موږ چې هغه د کوم دپاره محنت پکار دی هغه شی پرېښودی او کوم چې په نصیب میلاویږي او تقدیر خبرې دي هغې ته هم سم کار ویلی دی دنیا به کوو په دنیا کې به ننوځو نه دنیا به کوو خو په دنیا باندې به دین نه ګډوډ کوو او نه به دنیا له ترجیح ورکوو په دین باندې